سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې امرالله صالح پورې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر برید کې 60 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې 4 او په ټپیانو کې 2 امنیتیان شامل دي او پاتې نورې ولسي وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي دغه برید تېر مازدیګر نږدې 4:30 بجې هغه مهال پیل شو چې لومړی یو موټر بم د یاد دفتر مخې ته وشو او تر هغې وروسته 3 بریدګر په یادې ودانۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته لګیا شول. د نوموړي په وینا د پیښې له سیمې څخه باندې 150 کسان د ځانګړو ځواکونو له لوري ژغورل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه هېڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي دغه وزارت د مشورتي لویې جرګې په وړاندیز جوړ او موخه یې د سولې د اړوندو بنسټونو د وړتیاو لوړول دي. عبدالسلام رحیمي تېره ورځ د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه دغه وزارت د سولې په دریو له هوکړې مخکې د هوکړې بهیر او له هوکړې وروسته پروسو کې کار کوي. د نوموړي په وینا د هېواد دننه او بهر د همغږۍ رامنځته کول او د سولې د اړوندو چارو تر یو چتر لاندې راوستل د دغه وزارت له نورو کارونو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ په سردار محمد داود خان روغتون کې له ټپي افغان سرتیرو لیدنه وکړه. زلمی خلیزاد زیاتوي دغو سرتیرو له هغو کسانو سره چې پر وړاندې جنګېدلي د یوې تلپاتې سولې له هوکړې هرکلی وکړ او په وینا یې په دې کار باندې هیڅ خفه نه شول. د نوموړي په وینا کله چې په افغانستان کې سوله راشي نو د سولې امتیاز باید همدغه اتلانو ته ورکړل شي او همدارس ښکېل اړخونه مکلف دي چې ژر تر ژره یوه داسې سوله وړاندې کړي چې پکې د هغوی د قربانیو درناوی وشي. په هرات کې یو شمېر دیني عالمانو د هېواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه په یو لړ مراسمو سره ولمانځله. د حج او اوقافو وزارت سرپرست په دې مراسمو کې وویل دغه وزارت به په روانه میاشت کې د هېواد په ګوټ ګوټ کې د خپلواکۍ په اړه 100 اسلامي پروګرامونه جوړ او ترسره کړي. نوموړي همدارس په ټینګار سره وویل دیني عالمان په یو همغږي پروګرام سره هڅې کوي څو د جوماتونو له منبرونو د سولې غږ پورته او په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. او ولسمشر غني تېر مازدیګر په افغانستان کې د چین له سفیر لیو جنسانګ سره د مخه کتنه وکړه. ښاغلي غني په دې مراسمو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د چین له همکاریو د مننې ترڅنګ د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي اقتصادي او فرهنګي مناسباتو د پراختیا او د اړیکو د ټینګښت په برخو کې د لیو جنسانګ د هڅو له امله هغه ته د غازي میر مسجد خان دولتي مډال ورکړ. د چین سفیر د مډال له ورکړې مننه وکړه او یو ځل بیا یې وویل هېواد د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.